ننګرهار والي له خلکو د اوبو مهارولو کې همکاري وغوښته. د ننګرهار والي له ولسونو د اوبو په مهارولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ضیاءالحق قمرخیل چې پرون یکشنبه د اوبو د مدیریت په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې له ولسونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه که تاسو یو چیک ډیم په یوه ښه معیاري بڼه جوړ کړئ، هره ورځ به مو ځمکه خړوبېږي او هم به مو د اوبو زیرمه غني کیږي. دا مو پانګه او پیسې دي. د سیلابونو اوبو په مخ کې ابدي جوړول او په غیر معیاري ډول د غیر پلاني ساحو لاندې کول مو له جدي مشکل سره مخامخوي. د حکومتي سرچینو په حواله په افغانستان کې هر کال 55 میلیارډ متره مکعب اوبه بهیږي، خو یوازې 30% اوبه په هیواد کې دننه کارول کیږي. پاتې اوبه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته ځي.